د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد یوې ځوانې میرمنې شهرزیب 2 میاشتو پرلپسې هڅو وروسته د قرآن کریم بشپړ لیکنه پای ته ورسوله. هغې وایي چې له ډېرو کلونو راهیسې د خطاطۍ او د قرآن کریم د آیتونو لیکلو سره مینه لري او د خپلې کورنۍ په ملاتړ او هڅونې سره یې قرآن کریم په لاس لیکلی دی. من قرآن کریم را در 7 ماه دستنویس کردم. خب خودم زیاد علاقه به نوشتن قرآن کریم داشتم، یعنی خیلی میخواستم که قرآن کریم را دستنویس بکنم و همچنان پدرجانم هم خیلی دوست داشت که من قرآن کریم را نوشته بکنم و همیشه مرا در عرصه نوشتن قرآن کریم حمایت میکردن و همین حمایت هایشان باعث شد که من امروز تانستم قرآن کریم را دستنویس بکنم. له بلې خوا د شهرزیب خپلوان او د کورنۍ غړي وایي چې هغې په مینه، زیار او حوصله‌مندۍ سره قرآن کریم په لاس لیکلی دی. قرآن شریف دیگه نوشته کردنش هم بسیار زیاد مشکل است. فضل خداوند که بسیار به خوبی به خوشی نوشته کرد. روزها از ساعت 2 ساعت 3 ساعت قرآن شریف نوشته میکرد. زیاد نوشته کردن نمیتونست به خاطری که سرش فشار میامد. با فضل خداوند که در مدت 7 ماه قرآن شریف تمام کرد. باز ما در پلویش آمدم، قرار گرفتم و تشویقش کردم و جریان امو آیین نگارش که باید چه قسم ترتیب بکنه قرآن کریم، حاشیه قرآن کریم از کجا آغاز بکنه، شروع بکنه. ایره باز امو ترتیب خطش هم برش ما همکاری کردم، چون ما از نظر خطاطی خانواده ارثی هستیم، خطاطی را به ارث بردگیستیم همه ما. و او خاطر باز اینا از ما بسیار زیاد نظر گرفتن. باز در قسمتی همو ترتیب و آیین نگارش قرآن کریم ما همریشان همکاری کردیم. شهرزیب چې د ښوونځي زده کوونکې ده، له اسلامي امارت غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.